د نن ورځې حیرانونکې او مهمې پیښې په سلامونو مو هرکلی کوم. قدرمنو لیدونکو ویډیو پوره وګورئ او که په آخر کې کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. مور او لور دواړه په کندهار کې د میرویس نیکه خصوصي پوهنتون د قضا او څارنوالۍ له برخې یو ځای فارغې شوې. په فراغت غونډه کې دواړو یو بل ته د فراغت سند هم ورکړی دی. دواړو ته دې مبارک وي. بلخوا د جلال آباد پر فضا د وطن درې رنګه ملي بیرغ الوت. یو جلال آبادي زلمی پر پوکاڼیو تړلی او د جلال آباد ښار پر اسمان مانور وهي. همدارنګه د ټولګټو وزارت مسؤلین وایي چې د کابل کندهار د لویې لارې سروې یې پیل کړې ده او دا سړک به په اساسي ډول ورغوي. په ورته مهال اروپایي ټولنه وایي طالبانو په دوحه کې له دوی د هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره له دوی مرسته غوښتې ده. او هاخوا مجید قرار وایي چې دا یو چا لیکلي دي خو یوازې 15 سلنه ستونزې لیکلي دي. هیڅ مشکل نشته. سلا درڅخه ټوله پنجاب یوړه. هیڅ مشکل نشته. 1.5 میلیون خلک وزګار شول. هیڅ مشکل نشته. ولس درڅخه د فرار په حال کې دی. هیڅ مشکل نشته. ټانګونه د پاکستان ته روان دي. هیڅ مشکل نشته. سرمایې د فرار وکړ. هیڅ مشکل نشته. بانکونه د سقوط سره مخامخ دي. هیڅ مشکل نشته. 95 ولس د لوږې له امله د شپې په نهاره ویده کېږي. هیڅ مشکل نشته. پوهنتونونه بند دي. هیڅ مشکل نشته. مکتبونه تړلي. هیڅ مشکل نشته. هیڅوک د په رسمیت نه پیژني. هیڅ مشکل نشته. د تیر حکومت سرتیري وژل کېږي. هیڅ مشکل نشته. او د امنیت شورا پخوانی ویاند رحمت الله اندړ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دې ځوان نوم نوید و. د کرنې له پوهنځي په لومړۍ درجه فارغ شوی و. تېره شپه طالبانو په هلمند کې د فیسبوک د پوسټونو له امله په وهلو شهید کړی او بیا یې جسد د هلمند سیند ته غورځولی و چې تر سهاره یې بیا کورنۍ پیدا کړې. اندړ زیاته کړې د طالب مشره په بغارو نه خلاصیږي. د دې هر څه پوښتنه به درڅخه کیږي. د رحمت الله اندړ د یادو څرګندونو په اړه بیا تر دې دمه د هلمند ولایت د طالبانو مسؤل کسانو څه نه دي ویلي. او په پای کې هم غواړم دا ووایم چې هغه راپورونه رښتیا نه دي چې طالبان تر دې وروسته د خپلې لوګو سره پاسپورټونه ورکوي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکي چې دا راپورونه حقیقت نه لري او پاسپورټونه به همداسې د جمهوریت د وخت لوګو سره توضیح کیږي. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو پوره ولیدله. که تاسو څه ویل لرئ په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.